بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مسله بیانو چې آیا د اودس په دوران کې بسم الله ویل یا داسې نور دعاګانې په میانس کې لکه بعض خلک اودس په وخت کې اندامونه وینځي، څوک څه الفاظ وي، څوک څه دعاګانې کوي. آیا چې دا الفاظ او دا طریقې ثابت دي د احادیثونه او کنه دي ثابت؟ اوله خبره دا ده چې ګوره بسم الله ویل په اول د اودس کې د دې مبارک آثار سنن کې هم راغلي دي. بسم الله والحمدلله چې کله سړی اودس شروع کوي دا دعا دی وي، او بیا چې دغه شان د هر اندام سره بیلې دعاګانې ویلې کېږي، او بیا هر یو اندام سره خلق بیلې دعاګانې وي، نو د دې ثبوت په حدیثو کې نشته دی. د دې لپاره شرعي لحاظ سره نه دا ثابت دي چې دا مستحب دي یا دا مسنون دي. کچر یو سړی دا دعاګانې وي څه ګناه پکې نشته، ولیکن په احادیثو کې د دې ذکر نشته دی. او په مینس کې یو دعا ذکر ده، یو سړی هغه دعا زده کولی شي، نو هغه دعا دی وي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. امام نسائی دا روایت ذکر کړی دی. بل خبره دا ده چې سړی اودس وکړي نو د هغې نه پس دعاګانې ثابت دي. په هغې موقع باندې دا دعا هم ویلی شي چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. لکه نسائی مستدرک کې امام حاکم دا ذکر کړی دي. یا نور دعاګانې معجم الاوسط د طبرانی هم ذکر کړی، الله سبحانك اللهم وبحمدك واتوب الیک. اوس یو بل خبره دا د شهاکل چې سړی اودس وکړي او د هغې نه بعد تاسو به وینئ چې اکثریت خلک په اودس کې چې دی دا ګوته اوچتوي. کله چې اودس وکړي نو کله چې اشهد ان لا اله الا الله وایي نو په دې کې دا ګوته اوچتوي. نو اصل خبره په دې کې دا ده چې د دې یا خلک اکثر دا په تشهود کله چې دا شهادتین وایي نو په دې کې سر اوچتوي. نو د دې په باره کې دا دي چې دا اودس نفس یا د دې ویلو سره سر اوچتول یا ګوته اوچتول دا په صحیح روایتونو کې ثابت نه دي. خلک یې کوي ولیکن په حدیثو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د دې ثبوت نشته دی. بل یو خبره ذکر کو په دې سره متصل، بعض خلک چې هغه وی لکه یو سوال په دې باره کې شوی دی چې آیا یو سړی زکام دی او یو سړی چې دی داغه د سترګو بیماری ده، د هغې نه اوبه روانې دي. نو دلته موږ ته مولیانو ویلي دي چې په دې باندې څه کېږي اودس ماتېږي. نو دې کې یو خبره واورئ، ګوره صحیح خبره دا ده چې په دې څیزونو باندې اودس نه ماتېږي. په دې څیزونو باندې اودس نه ماتېږي. که چېرته دا شی زیات شي د فف غوندې کې یقین په دې باندې وشي نو بیا په دې باندې اودس ماتېږي. لکه احسن الفتاوا او امداد الاحکام دا مسله ذکر کړی ده. بیا یو بله مسله د هغې په باره کې چې دام د اودس سره متصل خبره غوندې ده چې یو سړی دی د هغه ګیره برید داروزې دومره ګڼې دي چې لاندې سرمن د هغې نه نه ښکاري. نو د دې لاندې سرمنو وینځل ضروري دي که نه؟ اوس یو سړی دی د هغه وریځې دي، د هغه ګیره ده، د هغه برید دي دومره ګڼ دي چې د هغې نه لاندې سرمن نه ښکاري. نو آیا دا سرمن وینځل لازمي دي په اودس کې که نه؟ نو جواب دا دی چې ګوره دا ویښته د سرمنې چې دی دا د ویښته چې په دې سرمن باندې ولاړ دي دا قایم مقام د څه شي دي لاندې چمړي دي. نو چې دا ویښته ووینځلی شو صرف په اودس کې نو بس دا کافي دي. نو ویښته چې ووینځلی شو نو دا کافي شو، لاندې د سرمن وینځل چې دی دا لازمي نه دي. او لوندول نو دا چې وشو او بیا په ګیره کې چې دی که ګیره ګڼه وي لاندې اوبه نه رسي نو په هغې کې خلال کول دي. او هر چې غسل دی نو په غسل کې به دا لازمي کوي.
یو بل سوال یو کس کړی دی چې آیا د قران پاک جل یا د قران پاک پاڼه یا د قران کریم یو جل چې دی هغه بیا د سره غستل شي او کنه شي غستل. نو جواب دا دی چې د قران پاک خالی پاڼه بلکې جل ته هم بغیر د او دس نا ګوتې ورول جایز ندي. غنیت المصلی صفحه 58 رد المختار 172 صفحه باندې دا مسله ذکر کړی دا. خدای دې سره یو الله تاسو بل کړی دی ویل ته مولا صاحب دی هغه وی چې میموري کارت یا داسې کیسټ وی چې باغې کې د قران کریم سوي تلاوت وی یا د قران کریم پکې نو آیا دا بیا د سره غسل شي کنه شي راغسل هغه وی چې نشي راغسل. نو جواب دا غي د داده چې ګورا کم یو میموري کارت کې قران وی تلاوت وی دا بیا د سره غسل جایز دي پدې کې سمسله نشته ده. ایو سو مسائل استادو بیان مو کړل ان شاء الله نور با آئنده وخت کې بیان صلی الله